seconds into the flight. The 3 liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic. ګران دوستانو 2015 کال نن څخه تقریبا 22 کاله واټن لري او په اوسني وخت کې هر شخص غواړي په دې وپوهیږي چې زموږ راتلونکی به څنګه وي، مګر انسان نشي کولای په پوره توګه موږ ته زموږ د راتلونکي په اړه سم او دقیق معلومات راکړي. هغه خو یوازې الله جل جلاله ښه پوهیږي. مګر که جهان تر 2015 کاله پورې پاتې شو نو د ساينس وړاندوینه په رښتیا بدلیدلی شي. آیا د انسان ځای به روبوټ ونیسي؟ آیا هوا به دومره خرابه شي چې هلته هیڅ ژوندی موجود ژوند ته دوام نشي ورکولی؟ آیا آسماني ډبرې به د ځمکې خواته مخه کړي؟ آیا دریم نړیوال جنګ به شروع شي؟ او د نړۍ نفوس په 2015 کال کې څومره وي؟ د دې ټولو پوښتنو جوابونه به په نن ویډیو کې ترلاسه کړو او دا ویډیو به یو ډېر مهمه ویډیو وي د هغه چا لپاره چې له ساینس سره علاقه لري او غواړي په ساینس کې له زیاتو نه زیات معلومات لاسته راوړي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټکنالوژي به دومره پرمختګ وکړي چې نور به انسان اړتیا ونه لري چې کار وکړي. ډېری پرمختګونه به د مصنوعي هوښیارتیا، فضا څېړنې او درملو کې وشي. روبوټونه به په بانکونو، امنیتي چارو، د کور په کارونو او داسې نورو کې د انسانانو ځای ونیسي. هوایي سیستم به جوړ شي. ټول نقلیه وسایل به د کمپیوټر په واسطه کنټرولېږي. له دې کبله به ترافیکي پیښو کې ډېر کموالی راشي. تاسو به وکولای شئ په ساعتونو سفر وکړئ بې له دې چې کوم د سون توکي مصرف کړئ. دا ځکه چې ټول چلیدونکي وسایل به د سون توکو په ځای د الکترومقناطیسي څپو په واسطه چلیږي. سپوږمۍ او مریخ ته به د انسانانو تګ او راتګ ډېر اسانه شي او هلته به د ځان لپاره اډې جوړې کړي. او بل جالبه دا ده چې په دې وخت کې به خلک د چکر لپاره سنګاپور یا دوبۍ ته نه ځي، سیده به مریخ او سپوږمۍ ته ځي. او البته په سپوږمۍ او مریخ کې به کرکیله پیل شي او ناسا په دې پروژه باندې په ډېرې چټکۍ سره کار روان کړی دی. د نړۍ په نفوس کې به زیاتوالی راشي. په 2015 کال کې به د هند نفوس تر چین زیات شي. د دې کال پورې به 15% خلک په ښارونو کې ژوند کول شروع کړي. له دې امله به ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شي او ښارونه به له ځمکې څخه اسمان خواته حرکت پیل کړي. او په دې لوړو ودانیو کې به د خلکو د تګ او راتګ لپاره د سکای واکینګ سیستم جوړ شي، لکه هوایي موټرونه، ټکسي، بسونه او داسې نور. په کرنیز ځمکه کې به کموالی راشي او ځای به یې ځنګلونه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتو د یو راپور په اساس چې وایي تر 2015 کال پورې به ټول هغه ښارونه چې په جزیره کې جوړ شوي د اوبو په واسطه به لاندې کړل شي او ځای به یې اوبه ونیسي. روغتیا. ساینسپوهان وایي په 2015 کال کې به د انسان ذهن سالم وي، خو شاید د هغه په بدن کې ځینې مشکلات پیدا شي. د انسانانو ذهن به د کمپیوټر په واسطه سره وصل کیږي او کوم معلومات چې دوی غواړي ذخیره یې کړي نو هغه به په اتوماتیک ډول د انسان په سر پسې مشتي هارد ډیسک کې ذخیره کیږي او هر وخت چې زړه وغواړي استفاده ورڅخه کولی شي. که کومه ناروغي په تاسو کې پیدا شي نو د هغې ناروغۍ په اړه ټول معلومات ستاسو د موبایل په سکرین باندې ښکاره کیږي او تاسو یې د کور څخه درملنه کولی شي. داسې واکسین به جوړ شي چې په هغه سره به د ټولو مرضونو علاج کیدلی شي او په راتلونکي به د نفتو په واسطه چلیدونکي موټرونه، ریلګاډي او داسې نور په بشپړ ډول له منځه یوړل شي او په ځای به یې خلک د برقي موټرونو څخه استفاده شروع کړي. د دې وجې به هوا ډېره پاکه او ډېره خوندوره وي او ډېری ناروغۍ به زموږ د چاپېریال څخه پاکې شي. د هوا بدلون به د لویو خطرونو سبب شي. د سمندرونو د سطحې لوړېدل او د لوی سونامیان راوتل به انسانان له لویو خطراتو سره مخ کړي. او بل دا چې هوا به په ځینو هیوادونو کې تر اندازې زیاته ګرمه شي ځکه چې د وخت په تېرېدو سره به د نړۍ لوی یخونه ویلې شي. تاسو په فلمونو کې داسې شی ډېر لیدلی وي. دا سیستم د هولوګرام په نامه یادېږي او دا سیستم به په 2015 کال کې ډېر پرمختګ وکړي. د موبایل په یو موج وهلو سره به زموږ په وړاندې د یو 3D شکل راپورته شي. داسې به معلومیږي لکه رښتیا چې وي او مجازي نړۍ ته به د انسانانو تګ او راتګ ډېر شي. یوه خبره بله هغه دا چې شاید تر هغه کلونو دریم نړیوال جنګ هم شروع شي. دا شاید هغه جنګ وي چې د مرحمة الکبرا په نامه یادېږي او دا جنګ به حسوي جنګ وي. دا جنګ به نړۍ په یو څو دقیقو کې ختمه کړي. نور والله اعلم.